السلام علیکم ګرانو قدرمنو کتونکو د افغان پښتو ټیپس چینل څخه ستاسو په خدمت کې حاضر یم. قدرمنو کتونکو زموږ نوی ویډیو چې ده د یوټیوب د چینل د واچ ټیم په اړه ده چې اکثره خلک دا فکر کوي چې زما چینل چې ده یو کال وسو او دغه واچ ټیم تر اوسه نه ده کمپلیټ سوی یا نه ده پوره سوی، زما چینل به څنګه کېږي. نن د هغه په اړه مکمل معلومات درکوم. تاسو ګورئ کله چې یو چینل شروع کړي، مثال ما چې دلته په جنوري لیکلي، تاسو که په هره میاشت کې هغه چینل شروع کړي، مثلا دا یو چینل 2019 کې جوړ سوی، مثال چې دا یو جنوري کې تاسو خپل چینل جوړ کړو، نو کله چې تاسو جنوري کې چینل جوړ کړئ ستاسو واچ ټیم چې ده یا ویو چې دی هغه به یو څه کم راځي، ځکه چې هغه چینل به نو نوی وي. د دې په رقم تاسو کتلی شئ ما دلته د یو چینل هغه واچ ټیم ورکړی ده. نو کله چې تاسو 12 میاشتې پوره شي، یعنې له جنوري تر ډسمبره پورې ستاسو واچ ټیم چې دا کمپلیټ نه سو، نو بیا به تاسو سره څه کېږي، تاسو په چینل کې کار کوئ، ځکه چې دا صرف یوټیوب داسې یو هغه جوړ کړی چې صرف ستاسو د هغه اخري 315 شپېته ورځو واچ ټیم چې د هغه شمېرل کېږي. نور مخکې چې دا که څومره مخته ځي ستاسو هغه شاته واچ ټیم به پاتې کېږي. تاسو ګورئ مثلا ما په جنوري په اوله چینل جوړ کړو 2019، اوس د 2020 جنوري اوله ورځ شوه. کله چې د جنوري 2019 د جنوري اوله ورځ تېره شي، نو ما نه به د جنوري دا میاشت چې ده دا د 2019 جنوري میاشت دا به زما نه کټ شي. صحیح شو؟ دا کټ شوه. نو کله چې په دې رقم د 2020 د جنوري دومه تېره شي، نو ما نه به د 2019 جنوري واچ ټیم چې ده دا به کټ شي، او ما ته به د جنوري 2020 واچ ټیم چې ده دا به راکړل شي، او ورسره دا دومه ورځ شوه. دا چې به مخکې ځي تر څو چې دا جنوري د 2020 جنوري میاشتې ختمه شي، نو دا ما د 2019 جنوري 2019 ده دا واچ ټیم به مکمل ختم شي زما د چینل څخه، د 2019 واچ ټیم چې ده، او د 2020 جنوري واچ ټیم چې زما چینل سره به جوړ، یا زما په چینل په واچ ټیم کې د جنوري 2020 واچ ټیم به زیات شي، او د جنوري 2019 چې ده هغه واچ ټیم به کټ شي زما دغه، ځکه چې صرف د 12 میاشتو واچ ټیم شمېرل کېږي. نو دا خو په دې باندې ښه ده که مثلا تاسو جنوري اول کې چینل جوړ کړی، تاسو په دې میاشت کې صرف 10 ګنټې واچ ټیم ستاسو چینل ترلاسه کړی، خو په دې میاشت کې به حتما تاسو په دې ستاسو چینل 80 یا کېدای شي 100 ګنټې واچ ټیم یې ترلاسه کړی، خو زه به صرف 80 وکړم، داسې 80 ګنټې واچ ټیم ترلاسه کړی. نو که تاسو دا میاشت کټم چې دا جنوري میاشت د 2019 جنوري، نو دلته به دې جنوري کې تاسو 80 ګنټې، دلته به تاسو نه صرف 10 ګنټې کټ شي، مثال د خبرې شي، او دلته به تاسو ته 80 ګنټې واچ ټیم راشي. نو په دې طریقه تاسو کولی شئ چې خپل چینل ته مخکې بوځئ، ځکه چې دا واچ ټیم چې دا صرف د لاست 315 اخري 315 شپېته ورځې شمارل کېږي، او مخکې کوم وخت تېر سوی ده، که داسې ورته تاسو مثلا دا جنوري چې ده دا کوم د 2020 جنوري هم تېره شي او بیا ستاسو واچ ټیم کمپلیټ نه شي، نو بیا د فبروري به هم داسې حساب وي، تاسو فبروري میاشتې واچ ټیم چې ده هغه به د اخري کوم چې 2019 فبروري چې ده د هغې واچ ټیم چې ده دا به ستا نه کټ کېږي همداسې، او د 2020 د فبروري واچ ټیم به ستا له چینل سره یو ځای کېږي، یعنې ورسره جمع کېږي به. نو داسې څو روان وي تر هغه وخته پورې چې څو ستا واچ ټیم 4000 ګنټې یا 2,40,000 منټه چې دی هغه کمپلیټ نه شي، تر هغه وخته پورې داسې روان وي. ستا دا وروسته میاشت چې دی د اخري میاشت دی، اول چې د چینل جوړ کړی ده هغه به ستا نه کټ کېږي، یعنې 2019 مثال د خبرې 2019 کټ کېږي، او 2020 چې ده راځي میاشتې به هغه ستا چینل سره یو ځای کېږي واچ ټیم، تر څو پورې چې ستا واچ ټیم کمپلیټ شي. دلته تاسو فکر وکړئ، دلته ګوره دا میاشت هم اوس ګڼل شوې، دا زما یو چینل ده، تاسو کتلی شئ دلته کېدای شي زما به یا 10 منټه واچ ټیم وي د ورځې، یا به 20 منټه یا همداسې شی به وي، خو دلته تاسو کتلی شئ 2470 واچ ټیم دې ورځې راځي منټه. نو دا که تاسو دا مخکینی چې د 3-4 میاشتې دي، دا تاسې داسې مه ګڼئ چې دا زما نه کټ کېږي، یا په دې کې به دومره په دې کې واچ ټیم نه وي، ځکه چې دلته ستا سبسکرایبر هم نه وي، ستا کتونکي هم نه وي، ستا واچ ټیم چې دی هغه به حتما ستا نه دومره نه وي. که کټ شي هېڅ خبره نه ده، 4-5 میاشتې واچ ټیم چې ده که هغه تاسو مه ګڼئ، ځکه چې ستاسو چینل چې ده نوی د هغه کې واچ ټیم نه راځي. کله چې تاسو 4 یا 3-4 میاشتې تېرې شي، نو بیا له هغه وروسته ستا واچ ټیم چې ده هغه به زیاتېږي،
کېدای شي 2 میاشتې کې پوره شي، کېدای شي 3 میاشتې کې پوره شي. نو دا د واچ ټایم په اړه ویډیو په دې کې تاسو پوه سوي یاستئ په دې ویډیو باندې، ځکه چې اکثره خلک فکر کوي چې ما واچ ټایم په 12 میاشتې کې نشي کمپلیټ. نو کېدای شي زه به دا چینل کې نور کار نه کوم، نه تاسو په چینل کې کار کوئ. که ستاسو 12 میاشتې پوره سوي وي بیا هم درته وایم چې تاسو صرف هغه مخکې چې تاسو وایي چې تاسو چینل جوړ کړی د هماغه میاشت تاسو نه کټ کېږي، د هغې میاشتې واچ ټایم تاسو نه کټ کېږي، او دلته تاسو د نوې میاشتې کومه راځي تاسو ته د هغې واچ ټایم تاسو زیاتېږي. نو دا و زموږ نوې ویډیو. خدای دې وکړي چې خوښ سوي مې، که ویډیو خوښ سوي چې نه سبسکرایب کړئ. انشاءالله په دې چینل کې تاسو د یوټیوب په اړه چې څومره معلومات دي تاسو د دې چینل نه تاسو ته انشاءالله ویډیوګانې جوړوم، اپلوډ کوم. او که تاسو کوم مشکل لرئ کولی شئ کمنټ وکړئ، چې راته خپله وسه به زه کوشش وکړم چې تاسو ته په هغه باندې ویډیو جوړه کړم. د بلې ویډیو پورې ماته اجازه راکړئ. د الله په امان ښه وخت.